اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم زه تاسو هوست تاسو ملګری تاسو قربان مخلص او زمون پروګرام د مشالونه د ام ټي وي مردان لاړه دا وخت زه په یو داسې کې ناست ما چې شور شغرب د گاډو د روډ د ډېر زیات دی خو بهرحال د یو داسې آرټیسټ سره داسې کولیګ زمونږ د فلم انډسټري زمونږ د نشترآباد د انډسټري زمونږ د پاکستان ټلویزیون پیښور یو داسې آرټیسټ یو داسې سندرغاړی یو داسې هنرمند چې ما په خپل د هغې سره ډېر زیات کار کړی دی او د هغې وجه خو یو دا هم کیدای شي چې د هغې کورواله چې کوم دی هغه زما ډېر ښه اشنا دی یا خو دغه وجه کیدای شي چې زما دغه د پخوا نه مینه وه کله چې زه لا ورته په ړومبي ځل ته ویلم د هغه سره ناست وم بلکې زه هغه انټروډیوس کړی وم په دې ټلویزیون په شیشه باندې میرزمان ساګر د هغې کورواله دي د هغې سره دغه رشته ده خو زمونږ خورکۍ ده زمونږ آرټسټه ده زمونږ ملګرې ده فرح خان سره به ستاسو مرکه کوي انشاءالله یو څو خبرې ورسره زر کوو ټایم به ستاسو نه خرابولی د هغې ریکارډینګ دی پېښور صدر ته روان دی ریکارډینګ دپاره هغه خپل ریکارډینګ به هم کوي خو موږ هم دلته غونډې ټایم اخیستی فرح خان سره یو څو خبرې کوو فرح خان السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه حال دی خیر دی جی ښه او جی صحت دی ښه دی شکر دی ماشاءالله ماشاءالله صحت به یې ولې ښه نه وي هغه زموږ کتونکي ګوري چې څومره ښکلی ډرس یې ماشاءالله اچولی څومره ښایسته جیولري مطلب کالي مالي اچولي په ځان یې پوره کالي هم بار کړي دي او دا زمونږ د دې آرټسټانو دا زمونږ مجبورۍ بغیر زمانه زه یو داسې لولنګر یم چې زه هم داسې کیمرې ته ودرېږم باقي زمونږ چې څومره آرټسټان ملګري دي دا پپې مپې دا شي نه کوي ما ته اوس فرح مې ویلې چې دا غوندې وکړه خو ما یې مړی به خیر دی ما ورته خلک پېژني فرح دا راته ووایه چې زمونږ په دې پښتني کلچر کې زمونږ د پښتو په معاشره کې د یو جنۍ آرټسټ دپاره د فیمیل دپاره دې خوا راتګ د ټلویزیون سکرین ته راتګ دا څومره ګران دی څنګه رالی ته بس دا خو ډېره ګرانه خبره ده خاص طور باندې پښتنو دپاره ولې چې پښتون کلچر دا اجازت بیخي ورکوي نه چې یو جنۍ شوبیز ته وځي او بیا سرتور سر ولاړئ دا ډېره ګرانه خبرې دي شوبیز ته راتله او زه هم ډېرو ګرانو نه اورېدلې یم نه دې شوبیز ته راغلې یم لکه د ډېرو مسلو نه پس شوبیز ته راغلم ماشاءالله تاسو خو خیر موږ ډېر د ورکوټي والي نه هغه وخت کې به موږ کار کوو تاسو ماشومان وئ بیا داسې یو وخت راغی چې ما ورته چې کوم دی نو په کار هم ډېر یو ځای وکړو په سیډیز کې او بیا د هغې نه علاوه چې کوم دی بیا سندرې ما ورته ډېر رالې کتونکي زموږ سندرې هم اورېدلې دي ګرانو کتونکو دا فرح چې کوم ده سندرغاړې هم ده خو زه لږ غونده کې انجل بنجل شوم خو یو تپوس ته دا کومه چې فرح خان به خپل یو ورکوټه غونده کې انټروډکشن یو خپل تعارف به زموږ د کتونکو سره وکړي چې ستاسو تعلق د کوم ځای سره دی سبق هم څومره ویلی دی او دلته څنګه راغلی زه خو پېښور کې اوسېږم او تعلق مې پېښور سره دی او سبق مې میټرک مې کړی دی او بس نور څه بس دا چې ستاسو انګریزي ماشاءالله ډېره ښه ده د میټرک چې څوک وکړي دغه خلکو انګریزي دومره تکړه نه وي ستاسو خو مطلب چې خبرې هم ښایسته دي سټایل هم ښکلی دی نو پته لګي چې تاسو ایجوکیټډ معاشرې سره تعلق دی الحمدلله څنګه کار زمونږ نن سبا ستاسو په نشترآباد کې په پېښور کې د شوبز هلې ځلې څنګه روانې نشترآباد کې خو کارونه ډېر زیات خراب شوي دي نشترآباد کې چې کومې سیټې ډرامې مخکې کېدې د هغې نن سبا حالات ډېر زیات خراب دي خو بیا هم زمونږ چې کوم اکټران دي هغوی فیلډ نه پرېږدي هغوی لګیا دي په خپل ضد باندې اخته دي هغوی خپل کار کوي خو اوس په یوټیوب باندې چینلې دي د هغوی دپاره لګیا دي کارونه کوي او بله خبره دا ده چې ستاسو خیر ماشاءالله خپل پروډکشن هم دی او جی میرزمان ساګر چې کوم دی نو څوک یې نه پېژني ټوله دنیا پېژني موږ هم هغوی سره ډېر کار کړی دی خپلې ډرامې جوړوي خپلې سیریلې جوړوي نو انشاءالله موږ ورته بیا هم پته مو وکړي چې کله کله به پکې موږ ته آواز کوي داسې او جی تاسو هم زما د چینل لپاره کار کړی دی فرح میوزیک مستی زما خپل چینل دی او ستاسو هم ما سره په هغې کې ریکارډینګونه کړي دي زما او ستاسو ګانې هم په هغې باندې شته که څوک کتل غواړي نو فرح میوزیک مستی باندې زموږ ګانې هم شته بالکل شته دی په هر چینل باندې ستا سندرې هم شته دی ستاسو ډرامې هم شته دی فرح دا راته ووایي چې تاسو د کور نه راووتئ داسې یو ماحول چې د کور ظاهره چې یو جدا ماحول وي مور پلار په کور کې خویندې ورونه وي ترونه تربوران وي تاسو ته په لاره کې داسې څه رکاوټ د چا طرف نه راغلی چې بهی ته د شوبز ته مزه یا مطلب دا خو ډېر خراب فیلډ دی دا به نه کوې
او چې اوس هم زما چې کوم فیملی د طرف نه ما ته ډېرې مسلې دي خو شکر دی زما چې کوم هسبینډ خاوند دی هغه ما سره ډېر زیات ښه دی او ما د فیلډ کې واده وکړو نو بس اوس پهله ډېرې مسلې وي چې کله نه واده شوی دی اوس هېڅ مسله نشته ولې چې بس موږ ښځه خاوند مې کیمرامین دی او زه پخپله مې یم نو بس هغوی اوس څه خبره نه کوي مخکې ډېرې مسلې وي دا خبره صحیح ده خبرو کې خبره راځي ما داسې مو اورېدلي دي چې زمونږ په نشترآباد کې داسې هم خلک شته دی چې کله د هغه ښځه ریکارډینګ کوي یا سندره وایي یا ډرامه کوي هغه وایي چې بهی زما ته به زما خاوند کیمره نیسي ادروایز زه د چا کیمرې ته هم نه ودرېږم داسې حقیقت دی نه چې داسې هېڅ خبره نشته زما خاوند پخپله ډایرکټر هم دی کیمرامین هم دی خو زه د هغې نه علاوه کار کوم ریکارډینګ لم ځم خو دا دی چې ما سره هغې ریکارډینګ کېږي ما سره ځي او موږ یو ځای دواړه ځو موږ لکه ښه ملګري هم یو بلکل دا ټول نه غټه خبره ده کتونکو چې میر زمان ساګر زمونږ یو ډېر ښه ملګری دی او د هغې وجه په خپل آرټسټ هم دی په نشترال کې هم پاتې شوی په فلم کې هم پاتې دی په ټلویزیون باندې هم پاتې دی د دې ټول ماحول نه هغه خبر دی او هغه دا د هغه بولډنس دی چې خپله کور ودان یې هغه راولي او په سکرین باندې مطلب تاسو را انټروډوس کوي د هغې پروګرامونه تاسو وخت په وخت باندې ګورئ دا ډېر لوی کمال دی ګینې حالانکې داسې ډېره ګرانه خو بهرحال میر زمان د دې فیلډ نه خبر دی چې الحمدلله زموږ دا فیلډ ټیک ټاک دی صفا فیلډ دی که خلکو ته څنګه ښکاري د بهر نه هغه شان نه دی دننه دا ډېر بل شان فیلډ دی الحمدلله زموږ ټول ماحول د خویندو ورونو په شان وي یعنې دا فره دا دی ناسته ده تپوس دې وکړئ چې یاره په دې فیلډ کې لکه زموږ چېرې کومې خویندې راتلل غواړي نورې یا داسې پیغلې جینکۍ چې هغې وایي چې یاره موږ سندرې ته راځو یا ډرامې ته راځو یا ټلویزیون ته ځو نو تاسو ورته څه میسج دی زه به دا وایم چې هر انسان پورې لکه یو انسان په خپله ښه وي نو هغه به وایي چې غونډه دنیا ښه ده یو انسان چې په خپله ښه نه وي نو هغه ته به غونډه دنیا ښه نه ښکاري نو زه خو وایم چې زموږ دا فیلډ ډېر زیات لکه موږ پکې عرضي چې کار کوو لګیا نو ډېر زیات ښه دی او زموږ نور خویندو ته اړو ضرورت نشته چې دې فیلډ ته راځي خدای دې زموږ هم دې ثواب وکړي دا کار ښه نه دی که نه مړې نو اوس په اخره کې دا کتونکو زړه مات شي که نه نه زړه مات نه شي خو بس ښه نه دی زموږ دپاره د هغې دپاره ښه نه دی څه مجبوري وه داسې چې ته که نه د پروډیوال نه ستا شوق و چې بهی زه به ورځم او زه به دې کیمرې ته ودرېږم او زه به بیا دومره بولډ ایکټینګ کوم چې زه به د دې سی ډي نه بیا ځم پی ټي وي ته هم او بیا به د دې سی ډي نه ځم فلم ته هم دا څنګه نه جی زما ورکوټیوالې نه ډوډۍ ایکټینګ سره شوق نو زه چې وړه وم زما دا سوچ و زما به چې کوم هاسپټل کې جاب کولو نو ما به ورته ویل چې ابو زه به نرسه جوړېږم خو ایکټینګ لارې ته زه د مجبورۍ نه راغم او دې لپاره زه وایم چې زما خویندې چې نه راځي نو ښه به نو ښه به دا کمې خویندې کتونکي دي هغوی چې وایم چې بس نه راځي نو ښه به زما یو مجبوري وه د هغې د لاسه زه فیلډ ته راغم بس اوس پیشه شوه که نه اوس دغه شوه بس پیشه ورته ووایي خو بس زما اوس زه وایم چې هسې فیلډ ته راوتي یو چې ځان له څه خو سړی کوي او چې صحیح خبره بلکل حقیقت خبره ده زه کله کله یو شعر ملګرو ته ډېر وایم وایي پلار مې افلاطون نو خو ویل به پلار مې افلاطون نو خو ویل به خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي نو ګرانو کتونکو ځکه ډېرې سندرې ویم فرح خان که ډېرې سندرې ووایي ملګرو دپاره لاړه شي زما دپاره به راشي زه به د دې دپاره راشم خو چې زه تشه جولې ټوله ورځ هم تېره کړم ماسخوتن هم تېره کړم او سندرې مو ویم او ډرامې مو کوم او هاکې مو کوم بس او بیا زه ماسخوتن کور ته د شپې 12 بجې دننه کېږم زما دغه ماشوم بچی چې کوم په کټ کې پروت وي زما دغه ښځه زما مور پلار زما خویندو نه هغوی به ما نه څه توقع ساتي چې دې نه مخلص یا دا فره تلې ده دا به ځان سره څه شی راوړي څه به راوړي زما زه چې کور ته دننه کېږم زما بچي زما لاسو ته ګوري زما جیب ته ګوري خو د هغې باوجود هم چې زه داسې حالت کې کور ته دننه شم د هغې په زړه به څه تېرېږي دا اوس رب ته پته ده الله دې څوک هم داسې نه کوي الله دې وکړي چې زموږ دا فیلډ ډېر ښه شي ډېر زیات ښه شي ډېر زیات ښه شي پیسه پکې ډېره شي عزت پکې ډېر شي دولت پکې ډېر شي قدر پکې ډېر شي د انسان دپاره موږ خو پکې بل طرف ته لاړو خو فرح چې کوم ده نو ډېر زیات کار کړی ایکټره خو نو ډاوټ د کمال اداکاره ده ما ورسره په خپله کار کړی جهانګیر صاحب زمونږ د دې ځای کنګ دی نو چې هغه سره یو جنۍ کار وکړي نور خو دا شوقیانې موقعانې خو ډېر راغلي دي خو پرفیکټ ایکټینګ چې څه ته وایي نو هغه فرح ده ډایلاګ ډیلیوري د دې فوټ ورک د دې ایکسپریشنز د کمال دي تاسو ډرامې وګورئ زه به تاسو ته انشاءالله چې چېرې داسې خبره نه کوم دا فرح ما ته مخامخ ناسته ده د دې صفت نه کومه
خو مشرانو چې نور په ګوته نه پټېږي. فرح څومره وخت وشو په دې فیلډ کې ستا؟ تقریبا 8 کاله به کېږي. 8 کاله. ډېر ښه. نو په دې 8 کاله کې میرزمان ساګر تا ته چېرته دا نه دي ویلي چې نه ته به نن زما طبیعت خراب دی او نن به بالکل قدم دې بار واخیست نو ښه باندې؟ نه چې میرزمان ساګر داسې نه دي ویلي، خو یو پیره پکې ما فیلډ پرېښی هم و، خو زمونږ چې کوم کارونه ډېر زیات وو او هر چا ویلې چې نه بس تاسو اوس راشئ دا خپل کار بیا شروع کړئ، نو بیا پکې ما فیلډ شروع کړو. نو ظاهره ده چې ستاسو کتونکي ډېر دي. میرزمان ساګر خو اکثر له ما ته وایي چې بس فیلډ پرېږده، خو زه وایم چې بس اوس پهله مجبوري وه او شوق شو چې اوس خو ځان ته څه وکړو. نه هلته چې چېرته راغلي چې لکه اوس مطلب ستا ریکارډینګ دی ته بېګانه تیاری وکړې بهی کپړې ډرسونه هر یو شی میک اپ او دا هر څه دې ټیټ کړي چې بهی سبا 8 بجې به زه مردان ته یا نوښار ته یا نشترآباد ته ځان رسوم یا چارسدې ته به ځم او بیا ورته میرزمان ویلي چې یاره نن خو زه یخنۍ والی یم زکام والی یم زما په سر درد دی او به چې زه نه ځم نو ته به هم نه ځې. نه جي هغې خو داسې نه دي ویلي، خو اکثر له داسې شوي دي چې مونږ ځان تیار کړی دی، میک اپ هم کړی دی، کپړې مې استري کړي دي، ځان هم سیټ کړی دی او ریکارډینګ کوي زر شي. جی کتونکو دا خو اس طرح ته ہوتا ہے اس طرح کې کام ہے دا شي نه بګشته دی. کله کله موږ چېرته بهر لاړ شو هلته بارانونه شي نو د یو ورځ په ځای یا 2 ورځو په ځای موږ هلته هفته تېره شي که نه موسم سره څه کوي وریځې سره څه کوي باران سره څه کوي. خو بهرحال دا راته ووایه چې سندرې طرف ته څنګه رالې سنګینګ طرف ته؟ چې رښتیا خبره وکړم زما ایکټینګ سره شوق دی او سنګینګ خو زه سنګینګ سره چا په خوښه کوم. د نازي اقبال د قصد یې کوي؟ نه چې خدای دې نه کړي، هغه زموږ سینیر ده، هغه زموږ مشره ده او د هغې سره به د کس خبره نه ده، خو زما چې کوم خاوند دی د هغه سنګینګ سره ډېر زیات لګاو مینه یې وه ورسره، نو هغه ما ته چې ته سنګینګ هم کوه. هسې مړې ګوره یو خبره ده زما د اواز هم کم از کم ستا په شان دی نو ستا په ما چېرته مهربان نه شي چې راته وایي چې مخلص راشي زه به تا یو 3 ګانې کوم. نه مخلص صاحب که تاسو سوچ وکړئ نو میرزمان زما او ستاسو ډېرې ګانې کړي دي. بالکل بالکل دا خو یې زما نه ما خو ډېر وخت وشو نو ما ته یې چې سندرې نه دي ویلي ما چې چېرته بیا یو سندره وکړو که صحیح ده که نه ما او تا چې کومې سندرې کړي لسه ته سندرې دي نورې به هم کوو انشاءالله. کومه سندره پکې ستا زیاته خوښه ده؟ سندره زما په خیال هغې ووایه جانانه مینه څنګه پیدا کېږي که تاسو ته یادېږي هغه ګانه مونږ پیله کړې وه جوړې. ووایه جانانه مینه څنګه پیدا کېږي د څه نه شروع کېږي تا په څه باندې ختمي دا څه ده که نه؟ او جي همدا لږه ویلی شي بس تاسو ویله ما خو ستا هغه بول وي لږه زما کتونکو ته به پته لګېدلي چې دا کومه ګانه ده او دا ګانه ما په یو ټیلی فلم کې هم کړې ده او ډېره زبردست هغې هم ایکسپوز کړې وه او هغې هم ډېره زیاته خوښه. نه ریلي دا ګانه ډېره ښایسته وه او دا ګانه ستا د راتلو نه مخکې میرزمان په یو اکټره باندې کړې وه په د هغې ویډیو ما کتلې وه ډېره ښه ویډیو هم د هغې راغلې وه او دا سندره ما هغه وخت کې اورېدلې وه خو آی تھنک چې دا د هغه زړه ته پرېوتې وه نو بیا د هغه زړه کې وه چې بیا دا سندره موږ په یو نوي فام کې وکړو طرز او د هغې همغه دی خو بیا ما ورته وکړه نو چې ما ورته وکړه نو بیا خو کیا بات ہے اسمان ته ورسېده سندره هغې نه پس ما ته هم ډېر کار میلاو شو. بس زه به دا ووایم چې هغې نه پس موږ هم ډېر زیات کارونه وکړو زموږ هغه ګانه ډېره زیاته خلکو خوښه کړه ګانې هټ شوې ده بلکل. دا راته وایي شاعري ګورئ چېرې مطلب دی شاعر موږ له نن سبا خو شاعران دي پیسې خپلې لګوي چې بهی په دې سندرغاړې باندې زما ګانې په دې سنګر باندې ووایي کوم شاعر دی خوښ دی کوم شاعر شاعري دی خوښه ده؟ شاعران ډېر دي افغانستانه پورې شاعرانو مطلب تاسو کله او چې ما د ډېرو شاعرانو ګانې ویلي دي خو بس څه به ووایم نو ټول شاعران ښه دي په خپل ژبه باندې ښه ټکي لیکي محنت کوي نو زه به یم چې ټول ښه دي. او زمونږ بهر صاحب څنګه دی؟ بهر صاحب دپاره خو ما 2-3 ګانې کړي دي او ډېر زبردست ټکي لیکي او غټه خبره خو دا ده چې ستاسو زما ریکارډینګ و بهر صاحب مخامخ ناستو نو ما چې کله ګانه ختمه کړه نو میرزمان ما ته ویلي وایي ته پېژنې چې دا څوک دی ویم نه وایي دا د دې ګانې شاعر ویم ما ته څه پته وه او بهر صاحب هغې ډېر زیات نایس انسان دي هغې بیخي چېرته چې ناست دي خاموش ناست دي خبرې هم نه کوي او ډېر شاعران داسې چې چېرته لاړ شي نو که ګانه د هغې کېږي نو زر زر به زه شاعر یم ما هم پکې ایکسپوز کوي خو دا د هغې کې دا کمال هم شته
چې مونږ ډېر زیات ریکارډینګونه وکړو بهر صاحب چې هغوی چې رام شي سر نو هغوی غلي ناست دي مونږ ته پته یې نه لګي چې دی څه ټایم راشي او څه ټایم لاړ شي ماشاءالله بهر ډېر ښه سړی دی الله دې ژوندی لري خدای دې ژوند ورکړي بیمار دی نو خطر ته ووایه چې سندرې هم ته وویلې بیا د فلم هم وکړو سټیج دې هم وکړو په نورو ملکونو ته هم افغانستان ته هم لاړې دوبۍ ته هم لاړې قطر ته هم لاړې نورو ملکونو ته هم لاړې کیدای شي چې را روان ستاسو نور ټورونه هم جوړ شي کم یو وطن د خوښ دی یا کم ځای کې داسې د کم ځای نه تاسو متاثر یې چې دلته ښه کار کېږي د سټیج په حواله ما د خپل پېښور د ټولو نه ښه ښکاري ریکارډینګونه مونږ ډېر وکړه خو زیاتره کار ما په افغانستان کې کړی دی او د افغانستان خلک ډېر زیات مینه لري حقیقت خبره افغانستان کې افغانستان زموږ د پیړو راسې را روان د پلارانو د نیکونو وطن دی د پښتنو وطن دی نو هلته چې لاړ شي هنرمندان ډېره مینه ورکوي نو ما د میرزمان ملګري ملته کتلي وو که دی نه وي نو هغه موږ سره میلاویږي موږ له هم د هغه په وجه ډېره مینه راکوي نو څه هلته څه جذبات وي ستاسو څه احساسات وي چېرې زه افغانستان ته د پښتنو وطن ته راغلی یم څنګه چل دی زه خو چې کله هم د افغانستان کم هم ریکارډینګ وي که پېښور کې زما کم ریکارډینګ وي زه هغه پرېږدم او زه افغانستان ته ځم ولې چې د افغانستان خلک موږ سره ډېره زیاته مینه کوي او هغوی وایي دا زموږ هنرمند دي او ډېر زیات قدر کوي زموږ ماشاءالله همداسې هر څه کې زموږ قدر کېږي دا نه زه چې کوم ملک ته تللی یم شکر دی هر پښتون زموږ قدر کړی دی زموږ ښه عزت کړی دی زموږ میلمستیا یې کړې ده که مونږ چا کره هم تللي یو هغوی زموږ ښه قدر کړی دی زموږ ښه میلمستیا یې کړې ده خو د افغانستان مې ځکه تعریف وکړو چې ما ډېر کار افغانستان کې کړی دی افغانستان کې بالکل ما په خپل هم هلته کار کړی شوګانې هم ډېرې کړي دي ملګري ډېر دي ګرانو کتونکو د فرض سره زموږ مرکه روانه ده یو ورکوټې غوندې دم اخلو هغې نه پس بیا راځو زر تاسو سره ولې چې دا به مو رخصته وو دا هم روانه ده ریکارډینګ ده خو تر هغې پورې موږ سره اوسئ السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم فرح خان او تاسو دې وخت ګورئ ایم ټي وي مردان دا چینل لایک کړئ شیر کړئ او سبسکرایب کړئ زما دپاره جی ګرانو کتونکو د مینې او خلوص ډکې پیرزونې یو ځلې بیا نیم مخلص تاسو په خدمت کې حاضر دی د خپلې ملګرې آرټسټ ملګرې فرح خان سره زموږ انټرویو روانه ده ډېره خوندوره ملګري فرمایش کله کله کوي چې کله موږ خپل اکټر ملګري سره کولیګ سره انټرویو کوو نو هغه وایي چېرې به په دې باندې به ډایلاګ ووایې نو تاسو ته کومې ډرامې داسې ډایلاګ یاد دی د خیبر ټلویزیون د پی ټي وي د سی ډي داسې ډراما د فلم داسې ډایلاګ تاسو ته یاد دی ډایلاګس خو ډېر ما ویلي دي او راته یاد هم دي خو زه وایم چې په دې ډایلاګس کې تاسو ما سره مرسته وکړئ نو تاسو بس ووایئ او زه به درله جواب درکړم یاره چې زه خو زه به څه ووایم نو څه خو به اوس تاسو هم وایئ که نه کتونکو اوس خو بس څه وکړو نو اوس جینۍ داسې شرط کېښودو چې ډایلاګ به ورسره خامخا وایم زه کوشش کوم چې وړوکی غوندې ډایلاګ ورسره ووایم ګوره فرح خان څومره وخت نه ما ورته یو ځای یو په یو کالج کې سبق وایو د یو کلاس ملګري یو زما هم دا خواهش دی چې یاره زه خپل مور پلار ته رولېږم او څنګه وې صحیح ده که نه ته دې خپل مور او پلار موږ کره راولېږه چې ستا لپاره زما رشته وغواړي تا سره زما خبره به ومني دا ګوره ډایلاګ د ښځو رښتیا نه دي بس دی که نه نو خدای نېکبخته تاسو هم بس سترګې هم څلور کړي لکه د واحدې سبزي چې یاره څه به کېږي اوس به څه کېږي خو ډایلاګ دی که نه خدای نېکبخته ډېره مننه کتونکو چې موږ هم دا ګوره کمال دی داسې لایف ډایلاګ ویل موږ ته چې لیکلي نه ګوره موږ نه شو ویلی خو بهرحال بیا هم ستاسو فرمایش وو ستاسو غوښتنه وه موږ پوره کړه جي ګرانو کتونکو اکثر موږ نه دا غوښتنه کېږي چې یاره تاسو سره کومه سندرغاړې یا سندرغاړی هنرمند ناست دي تاسو به په هغه باندې خامخا سندره وایي دغه غوښتنې ستاسو هم دي نو فرح ته ریکویسټ کوم چې موږ ته لایف داسې که سندره ویلی شي نو سندره به تاسو ډېرې ویلې خو ستاسو اکثره هیر زیات دي
تاسو نه سندره هېرې موږ د خو اکثر لیکي مخامخ همداسې نیولې هغې ته ګورو نو څه دی خیال دی وګورئ ما ته خپلې ټولې سندرې یادې دي او زه وایم چې تاسو ته به هم یاد دي ما او تاسو چې کومې سندرې ویلې دي خوښ هم نه ده چې موږ دواړه یو ځای دې ملګرو ته څه ډالۍ کړو یاري تاسو بار ما ځان سره راکاږئ نو دا خو ښه خبره ده چې اکټر بل اکټر سره ناست نو دواړو ته پکار دي چې څه ووایي که نه که څنګه خوښه مې ده بلکل چې څه تاسو وایي زه تابعدار صحیح په سندره کې موږ حقیقت خبره ده سندرې ته لاړو دا لږ غوندې ستاسو ته صرف هغه دغه راته کوم چې زموږ د انټرویو کې لږ غوندې نور هم رنګ پیدا شي د فرا سره زموږ خبر روانې دي خو موږ چې په دې باندې هم ناوخته د دې په خپل دا پروګرام قربانه ده کمپیرینګ دا په خپله کې د دې یو پروګرام دی هلته روانه ده فرا دا راته ووایي چې څه میسج کتونکو ته ورکول غواړئ چې څه که څوک نوي ملګري دې خوا راتلل غواړي هغوی دپاره څه پیغام دی یا ستاسو خپل پیغام څه دی عوامو دپاره مخلص صاحب تاسو ویلې چې میسج به زه دا ووایم چې دا فیلډ ډېر زیات ښه دی که څوک راتلل غواړي را دې شي خو دا ده چې مخکې د ځان له یو استاد ونیسي که هغه سینګر وي دا نه ده چې یو سینګر د کوره راشي او مخې سره مایک ته ودرېدو چې بس ما ګانه ریکارډ کړ نه هر سینګر ته پکار دی چې دې فیلډ ته راځي نو مخکې دې څه زده کړي نو بیا به هغه چې څومره هغه یو استاد سره کښېني یو ماشوم چې سکول کې واچي او داخلي کې نو هغه ورکوټي والي نه څه زده کړي داسې دې فیلډ کې چې کم قسم راځي نو په سنګینګ کې د هغه یو استاد پکار دی په ایکټینګ کې هم ایکټر هم دومره اسانه سره څوک نه جوړېږي ایکټینګ دپاره هم هغوی ته پکار دی چې ځان له یو استاد ونیسي نو بیا به هغوی انشاءالله کامیابېږي لکه زمونږ لکه ستاسو ماشاءالله فرا خان ستا ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني چې خپل قیمتي وخت یې زموږ دپاره ویسته زموږ د چینل دپاره ایم ټي وي دپاره ډېره زیاته مننه کوم ډېره شکریا ده کوم ستا هم او د ګران ملګري ساګر هم ستاسو نه هم ډېره مننه او زموږ چې د کوم کیمرامین صاحب دی دې وخت کې کیمرې نه شاته دی او ولاړ دی د هغې هم ډېره مننه او دې وخت کې موږ سره دلته چې څوک هم دی د دې پروګرام ستاسو چې کم ملګري دي د پروګرام چې کم زموږ ټیم دی د هغوی د ټولو ډېره مننه او د کتونکو خاص طور باندې ډېره مننه خوشحاله اوسئ جی ګرانو کتونکو دا زموږ ملګری زموږ خورکۍ فرا خان چې تاسو ډېر زیاتې غوښتنې کړې وې چې دوی د هغې سره مرکه پکار ده د هغې سره انټرویو پکار ده دغه ده چې رالو او تاسو سره معرفي کړه مخامخ هم کړه سره د هغې د ژوند نه خبر شوې د هغې ډرامې او سندرې تاسو کتلي خو داسې خبرې به چېرته هغې تاسو سره نه وي کړي دا فرست ټایم دی چې زموږ سره د هغې مرکه وشوه الله دې وکړي چې زموږ دغه یو څو ماتې ګوډې خبرې دا لږ غوندې کاوش دا لږ کوشش دا لږ سټرګل دا ستاسو د زړونو ته کوشي او تاسو یې خوښ کوئ او بیا زما دې ملګري ته د دغې خبرو داد ورکوي او دغه داد بیا موږ کې مخکې د دانګ صلاحیت پیدا کوي که تاسو موږ له شاباش راکوئ انشاءالله موږ به مخکې روان یو که چېرې تاسو زموږ حوصلې ماتوئ نو بیا ګورئ موږ سره مخکې نه شو تللی ولې چې موږ سم یو ستاسو په وجه یو ستاسو ډېره زیاته مننه ستاسو خوب کوربه ستاسو ملګری ستاسو یار نیم مخلص ستاسو نه غواړي اجازت د بل پروګرام دپاره د بل ملګري سره د نوي ملګري سره انشاءالله په بل پروګرام کې مشالونو کې بیا حاضر یو د الله په امان